یمن د خانه را روانو بني شرهم. کله چې دوی به ځای کې واړول نو بره مارغان ګرځېدل. دوی د خپل مابین کې ویل چې لکه په دې ځای کې کېدې شي وبوي څه کسان ورولېږل چې تاسو یې وګورئ تر څو پورې د هغې ځان خپل ضرورت را پوره کړو اوبه راوړو. هغه کسان چې کله لاړل د اوبو د خواله چې کوم ځای کې مارغان ګرځېدل نو هلته یو ماشوم یو زنانه اسماعیل علیه السلام او هاجر دا دواړه په دې ځای کې ناست وه. نو دې خلکو ته طلب د اوبو کې چې زموږ سره قافله را روانه ده او په دې ځای کې هم ډېره اچولې ده، ستاسو نه موږ طلب د اوبو کوو که په دې کې زموږ سره کومک وکړي او دا موږ له راکړئ. هاجر ورته وویلې چې موږ به یې تاله درکو خو په دې شرط باندې چې د ملکیت دعوه به یې نه کوئ، دا به زموږ سره یې نور د پیاده اخلئ. هغوی بالکل صحیح ده. در کې څه اخلاق والا خلک و یمنین داسې نه و چې هغوی لکه یو زنانه ده او ماشوم دی بېزتي ور واړوه، قتل یې که غصب یې که امت دی واله. خراب انسانانو بد اخلاق هغوی دا کار کوي چې چورګي خلک. نو چې کله په دې ځای کې دیره شول ورسره او راله د اوبو مسله برابره کړه او د دې کې څه اخلاقو د وجې نه چې یمنین کې څه اخلاق والا دی الله محمد رسول الله به د عربو کې راوملېږو. مخکې ویل شوي چې عرب ډېر اوچت اخلاق والا دي. سخافت عربو کې ده، شجاعت په عربو کې ده، ایمانداري، وفا، مهمان نوازي، څومره چې د مروت او د انسانیت اوچت کارونه دي الله رب عزت په دې قوم کې دا راجمع کړي دي. ځکه خو زموږ تاسو د عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په دې خاندان کې راولېږو. کله چې داخله په علاقه کې ډیره شو د مزمنس کې هاجر وفات شو د اسماعیل علیه السلام مور. بدوی کې وسړیو د مزاز په نامه باندې اسماعیل علیه السلام له لور ورکړو د ځان لزوم کی. وشیدو ابراهیم علیه السلام فلسطین لاړو. زمونږ الله ورته امر وکړي چې تا هاجر او اسماعیل په علاقه کې پرې خودري دي ته پوسه ورشي. بیر دراغی څلور کردار فلسطین نتیجه راغلی د زمونږ الله په امر باندې. کله چې دی علاقې لراغې د اسماعیل د کور ته پوښتنه وکړي چې لکه اسماعیل په کوم ځای کې اوسېږي، خلکو ورته ښودله وکړه چې هغه دغه ځای کې. د هغه پوښتنې چې وکړه نو هغه په سفر باندې وتی او مارکار له لسوید د هغه د وړونې ته پوښتنه وکړي چې اسماعیل چېرته لاړی وی هغه ښکار له غشي وغیره جوړول دا ښکار په نیت باندې. ځکه دې وخت کې د جهاد احکام او د جهاد مسله لا شروع شوې نه وه چې درسو پورې د هغه شي جوړ کړي او به د قشن د اسلام د دشمن په خلاف باندې استعمال کړي وي، بلکې اوسې به ښکارولې یو شی او بل د خپل انګور او دغه دی وړونه ته پوښتنه کوي چې ژوندم څنګه دی. یره ډېر خراب دی. زما خاون چې هغه سر وخت وځي دعوت دی او داده شکایت وکي او کوم انسان چې شکایت شروع کوي زمونږ الله به دغه په عبادت کې خوندم نګدي. اکثر انسانانو کې دا مرض دی چې موږ سره الله دا و نه کړو دا لیکن دا د چې باطنی مرض دی چې د انسان د هلاکت او د غیر بربادي لپاره باعث ګرځي. دیو جنا حلیل دا خبره ذکر کړې ده چې کم سړی شکایت کوي د رب العالمین نه چې موږ له مالداري را نه کړو، موږ له بچی را نه کړو، موږ له اولاد را نه کړو، موږ صحت برابر نه کړو، هغه دغه دا یاد ساتي چې دا څومره بندګي د رب العالمین کې الله به دې بندګۍ نه خوند ورکړي، په دې باندې خوند ورکړي، خواهش پرستی باندې ورکړي، د محمد رسول الله باندې اکرام کول باندې ورکړي. سړی چې د اسلام په دین باندې راځي نه په دې باندې ورکړي، پر دې زنانو کتل باندې ورکړي. دا خوند حرام خوراک عبادت کې شرط اخلاص پیدا نشي، د الله په تقدیر باندې سړی ایمان ونه لري او ذکر تلاوت او منځ کې خوند پیدا نه کې ځان لا نیکان ملګری ځان له انتخاب نه کې او رب العالمین د دشمنانو سره دښمنی ونی کې الله به د دې خلکو په بندګۍ کې خوند ورکړي. دغه چې شکایت وکړي چې زما خاوند دی هغه سره لري چې دعوت ته ودا دی خلک الله له دعوت دی. ابراهيم عليه السلام ورته ویلې
وېزما د خوانه په سلام وایا او چې کله راغی ورته وایا چې غیر عتبه بابک ستاسو د باب چې کوم دروازه چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا بس دومره ورته وایا. انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام وکړي انسانانو هغه معمولی خبرو باندې پوهیدل چې زما د دې بچی سره د زنانه په نکاح کې دا بچړم دعوت د فارغ نشي. سورہ احزاب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې دا فتوحات وشول د رسول الله به بیان را جمع شو وی ویل چې اوس موږ له جدا جدا کورونه بکار دی او دا بکار دی او دا الله آیتونه نازل کړه که دنیا شرط غواړي اے نبی ورته وایي چې دنیا درکم او طلاق هم غزي چې بکم باندې سي باغې لاړ شي او که شرط الله رسول مخکي نو یاد ساتي د رسول الله مخله په بلاک جوړيږي نه ځکه د ډیر اوچت امت ور بغاړه دي د دای په مقابل کې چې کله دا شینو دا خندونه مخله ودرېدل به ته پوه شي بده باندې چې دا دعوت تر سره رسیږي نه د دیو جنا اق زنانه باندې لازم دي چې دغه خاوند د الله په دعوت کې درسو پرې دا سره ارزه کې مقابله مخالفتونه او بلاکونه جوړ نکي. ابراهيم عليه السلام تربيت ورکې ورته چې شکار وکا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی د دې حالات لري معلومه کړه دا باندې چې په غیب باندې کوی دوی څنګه غیب علم واځ الله له دې وی ویل چې څو خنو راغلی یو مل راغلی اوس پنګیره غو نشانه سړې او استاد پوښتنه کې ما ورته ویل چې دا کار له وته دعوت کې او دا کې خبره مې وکړه او اخر کې دا ویل چې بده باندې اسما سلام وایا د سلام نو ورسره ورته وایا چې د خپل درشل چوکاټ وغیرہ بدل کا د سلام جواب وکړي ویل چې ته طلاق ایزه ودا ولي ودا اسما درشل او چوکاټ اغم داتې او داس ما فلارو ابراهيم عليه السلام د فلسطین لراغله زما د خواله او دا توشې مر وکړه سب وجه باندې چې د طلاق غزه کده سر په دعوت کې معنی جوړیږي ایسه کده طلاق کړه چې کله طلاق د حدیث دوه خبره معلومه شوه دا په صحیح حدیث کې راغلي دي یو ته دا پیدا معلومه شوه چې انسان لمور او بلر ویلې دا کده طلاق کده به طلاقي ابراهيم عليه السلام نبی دی لیکن د خپل بچي اسماعیل له ویل چې دا کده طلاق کړه متصل طلاق کړه عمر رضی الله عنه درې عمر له ویل چې دا کده طلاق کړه هغه رسول الله صلی الله علیه راغی ویل یا رسول الله زما دا پلار دا و چې دا کده طلاق کړه طلاق کوم او کنه بالکل دا طلاق کړه الوالد من اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت منځنۍ دروازه نه خوښ استا چې و چې ځای کوي کوته ساتي خو یاد ساتي چې کله د امور او پلار سره په دلیل کې شریع عذر ذکر کړي اځه بکور کې جنگ جړې راغلي وي معمولی خبره باندې په لوکو باندې یا په بل مسله یا په بل مسله تعالی دا کله طلاق کې به دا طلاق ته نه کوي وجه دا چې بده کې ډېر نقصان ناراضي او د مور او پلار پر رضا کې زموږ رب العالمین رضا دا ځکه د الله رضا په مسواک والو کې دا په مانزه کې دا په زکات کې دا په اخلاص کې دا د مور او بلار پر رضا کې دا پروژنې ولو کې دا په ذکر کې او علم د قران او سنت دی ورته ویل جزاء کله طلاق کړه دیم دې دا خبر معلومه شو د حدیث چې ناشکری ګور ډېر لوی مرز دی دیږي کې الله رب عزت دې زنانه له کې څه خاون ورګړو اسماعیل ذبح الله په زیاده دی باندې چې دې شکایت کړي وي مناسب دا چې الله له شکرونه استلې وي چې ما خاوند او خلک د الله سره رابطه کې راوستل زما سره واغ لوی نبی د ټول انبیاء او پلار دا کنه شکر اسمه کو څنګه پر اکثر انسانانو کې موجوده ده الګ جامع نشته دکان نشته کاروبار نشته بالکل په ټپه ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګوره انبیاء هم خپه کیږي او څنګه رب العالمین هم خپه کیږي طلاق کړه دا چې کله دا وخت تیریدون دوه مخه وکړه دویمه کله چې وکړه نو ډیره مو د ورسره به الله په امر باندې فلسطین له اسماعیل ابراهيم عليه السلام راغی ته پوښتنه چې وکړي چې ویل اسماعیل کور کوم ځای کې لري په دې ځای کې کله چې د دروازه ټک ټک کړه نو کور کې اسماعیل عليه السلام بینو به کوم خواوته و دې زنانه ته پوښتنه وکړي وی خاوند چرته وی هغه چرته وته لري بار وی ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزیدار ژوند دی زما خاوند او خلد الله په طرف باندې دعوت یو نیک انسان دی ژوند مو سره بالکل برابر دی وی خوراکم سره وی اللحم والماء دا وکه غرو د پښند د وبدي دا سره خپل ما به کې ګرم کو وی خوري سره الله موږ غذا جوړه کی ورته وی ویلې وی شکل راغ اسما د خدای سلام په وایا او د سلام نو ورسره ورته شي وایا چې دا خپل درشل او چوکاټ دا ځان سره کلک وساته تخریب نه کی ځای نه کی
اسماعیل علیه السلام چې کله د سفر نه وګرځیدو نو په دې وخت کې د خپل بیبینه ته پوښتنه چې څوک راغلی او کنه راغلی یو سپینګری خوند ملمر راغلی او د شي ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا او د سلام نور سره ورته چې دا درشل چوکاټ دا ځان سره مضبوط وساته وای نشه ورته ویلې ودا د او پیژندل وینا ودا زما پلار د ابراهیم علیه السلام زما خو راغلی او زما ته پوښتنه کړې دا چوکاټ ته نو تاسو ما په دنیکا کې نور هم برقرار پاتې شو دا باندې طلاق په دې منځ کې چې ابراهيم عليه السلام فلسطین له بیل اړو د غیزنه بیا راغی دریم ځل چې کله راغی د سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سره ملاقات وش تاریخ ولادي کې وداري ون لاندې نو د غشي جوړول ابراهيم عليه السلام چې کله نظر په پریوته او زم په پریوته نو ډیره مو د بعد بچی چې د پلار نه جوړي او د پلار د بچینا یو بل سره چې مخامخ شنه یو بل غاړه ورکړه معانقه وکړه هغه مینه محبت کاره کې لکه ډیره مدبا چې انسان د یو بل سره مخامخ شي به تور مثال یو بچی قیدی دی لسکاله او شلکاله او هغه د انسان نورک دی لیکن په مرور د زمانہ باندې به د انسان نظر پیدا شي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا په کم کیفیت باندې د دوی ملاوي دی ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي چې 10 قسمه جړه دی د محبت جړه ده انسان چې خپل دوست نه کله غایب شي او ډیره مدبا تستړي مشو یا بل ایسه دسترګونه غیر اختیاري وکړي روان شي د اسماعیل علیه السلام دسترګونه وکړي روان او دا غره والي سب روان ابراهيم علیه السلام دی وبل سره ډیر مینه محبت کارګي وې کېنس ورته وی ویلي الله رب العزت مال امر کړی چې د کعبه جوړه کا پدې ځای کې اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې اطع ربک د خپل رب تابعداري دی وکړه تله چې دا خبره کړې وای من عمل کې راوړا وی ویلې وی حال آیت بس ما سره په دې خدمت کې شریک شو کبه شریک نشي نو قال نعم اسماعیل علیه السلام ولنا ضرور ست خدمت بس کومه دا اختلافي مسله ده چې د کعبه د بنیاد ابراهيم عليه السلام خو درې د قبل چا دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و دین ورسره به آدم عليه السلام جوړه کړه به نوح علیہ السلام جوړ کړو دغه په توپان کې به برباد شو به بل خو الله رب عزت ابراهيم علیه السلام لا د دې د بنیاد او تداول او غیره کار کړ چې بدی ځبانه دي ځبانه کار وکا ابن کثیر رحمه الله به دویم قول ذکر کړی چې نه صحیح قول د قران د ظاهر نه معلومیږي چې د کعبه بنیاد ابراهيم علیه السلام خو دلې اول نه څومره روایت چې د نور کې راغلي په ټول باندې علماء کلام کړي بنیاد دې جوړ کړي به انته یو بل سوال دی چې ارکل دا کعبه جوړ شو دغه نورستا بیت المقدس به جوړ شو څلويخ کلمنس کې مسافه وا نو ذهن له داس ول چې کله کعبه جوړ شوې دا دغه نورستا به بیت المقدس جوړ شوې د دوړ هغه سليمان عليه السلام جوړ کړی دی د سليمان او د ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را په صحیح حدیث رسول الله کې راځي چې څلويخ کاله تاریخ ولري کې زر کاله دا خو به جوړیږي سره نه اهل المدینه څلور جوابونه کړی دی یو جواب دار چې ابراهيم آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه دی نو ورسره به څلويخ کاله الله ورته امر وکړي چې لړ شو وسه بیت المقدس جوړ کا کوم چې فلسطین کې دی یا دا منه چې آدم علیه السلام کعبه جوړ کړه دغه په بچو کې بچی لاړو څلويخ کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی دریم جواب دا چې آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه ملائکه به هغه څلويخ کاله ورسره جوړ کړه خو صحیح جواب دا محققین علماء چې لیکلي دي ابراهيم عليه السلام د کعبه بنیاد کې خود ورو به یعقوب عليه السلام چې دغه په وسو کې د څلويخ کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کوم ځای کې چې نسبت سليمان عليه السلام لري زر کاله ورسره سليمان ابن داود عليه السلام بهرال او هغه د دې بیت المقدس ترمیمو کې جوړواله خو بلا روزه اسماعیل او ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیادونه کې خو کله چې بنیادونه کې خو یو اندازې پر دا دیوال ورسېدو کله چې دا ورسېدو نو په دې کې به زنا قوازه وغیرہ دا شیونه چې سړی به بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم خانه ده دا ورته الله راوړو په دې کانه کې څنګه الله د شي خو کې عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خطونه دا پورته کېدو چې کله بکتره تو هغه بکته کېدو اوس هغه ځکه دوه رکعات مونږ شي خلک
اسماعیل علیه السلام ورته تیګه ورکه ابراهیم علیه السلام لګیږي سورې بقره کې الله دا واقع ذکر کړی د اسمنګ الله ورته ویلي دي چې تاسو دا جوړ کړئ او د دوړو د عمل سره سره دا دعاګانې کولې چې الله زموږ قبول کا انبیاء موږ اوچت خلک وو ایمه چې کله عمل کو د عمل نور سره دا ویل شي الله ته راغت نه کی ته ګور موږ د عمل قبول کا ځکه ته مستغنی ذاتی کومل ارادت کې به څه خو حتی دا منه شو اندازې پر ورسوله تکمیل کړه په دې را داخل شو دو دروازې جوړې کړې برچې دې پټم نو دروازې په یو طرف باندې بچ کله سړې نو ته په بل طرف باندې بوته په منځ کې نوافل هم کول ورسره زمانہ کې په چت جوړ شو بيد حاتم شاه په داخله او چا به سلو عبد الله بن زبیر داخل کې حجاج بن یوسف برته لړ کې امام مالک رحمت الله علیه به فتوا ولیکل چې دې کعبه نه تاسو سره لو به شی جوړ کې څوک ورانوي څوک جوړي په کوم کیفیت چې دا بس منطقه کیفیت پرې ده اوسه پوره فاتحه ده ورسول خلق ور باندې چت جوړ کې د دې وجه نه لاندې پکې نوافل کېږي او برم نوافل کېږي د دې نه ناشنا مسردار وتا په بعضي جنمازونو باندې د کعبه او د مدینه تصویر دی امام چې کله سلام وګرځي د قوم له چې مخ راړي نو خامخا داغه د ورسه عیسی معنی د بدن دا به بدی تصویر باندې راځي اې دا بناروي کدا به څه مسلې اول خو مناسب دا چې د شیو ساده غونې کپړه سړي لمخ له پرتې تر څو پر د الله په عبادت کې سړي له خشوع عاجزي پیدا شي خو کبم د شیو جنماز لګیدل چې باغې لګیدل تصویرانو انسان ور باندې کینې سو مانعت نشته وجه دا چې په ذات د کعبه باندې کله مونږ کېږي نو په تصویر باندې په طریقه اولاد سره دې به جوړ کړه زمونږ الله به ابراهيم عليه السلام د امر وکي چې ته اعلان د حج وکړه وی ویل یلا دا بر خلک څنګه واوري وته اعلان وکړ زمونږ الله اخ اعلان وکي وخت د شي اعلان وکي الله رب عزت د ټولي دنیا لور ورسو دغه به دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او کڅوک حج کوي کنه کوي لیکن د ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ورواچوله دویم دا معنا هغه انسانانو د ابراهيم عليه السلام دا اعلان ورود چې کوم حج لذي حج التکئی او دا یو ناشنا سفر دی ناشنا عبادت دی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ابلیس علیه لعنت په دې دوه ورځې کې سخواري او خوارو یو چې کله په بدر کې مجاهدینو جبريل دا مرګري برابر اول دویم د عرفات په ورځ باندې چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معافي کوي محمد رسول الله فرمایي په دې کیفیت باندې رب العالمین دا معافي لکه د مور چې تازه پیدا شي دا څومره اوچت سفر دی قیمتي سفر دی او ډیر انسان دا ځل تاوان غړي چې لکه هغه ځل شو په دې باندې دومره پیسې لګيږي او خرچه کیږي او دا او دا الکه تا ټول ګناهونه چې من کړی دی د ګناه اول نه نیولې تر اخره پورې خیرن او ګناګار او موږ تاسو رب العالمین په دې عبادت باندې د شي صفائی کوي او د شي پاکواله لکه د مور چې سړی نه ویرا پیدا شي دله واه کول پکار دي ورته پکار دی او څنګه الله به دې کې ناشنا قدرت کې خدا غدا چرته چمنونه نه دي منظرونه نه دي تور غرونه دي باندې د تور کوټه نه ده انسان چې کله وګوري غیر اختیاري د سترګو نوخ روان شي د هر انسان سره محبت پروت دی هغه غریب دی هغه کماندار دی کدا اصل کرت حج لاړ ولې نه چې به ته طلب وکړي چې لکه حج لږه کني چې ولې نه ژاړي بس ورځي دا غي درجه کله د حجاج رواني کې تاسو د غینه ته پوسو کې بده شو کیفیت باندې په سخته تمامي کې لکه بچي چې د مور را جدا کیږي برداشت نشي کېدی کله چې درجه جدا کیږي ژاړي د اسمن رب العالمین د وجود قدرت دلایل دي قدرتونه دي چې بده کوټه کې او بده کیفیت باندې الله تعالی مسره خو درې ده د اندازې پر ځاوا د دې وجه رسول الله فرمایي تر څو پر چې کعبه آباد الله رب عزت بداسمه کوم آباد ساتي کعبه چې کله ختم شوه به داسمه کوم الله ورانه به څه کوي لری کوي به دا او رسول الله فرمایي چې په حبشه کې به یو سړی راشي او هغه به په دې کیفیت باندې دغه کې چې دانه کته براواله یې سبه ټوله وغورځي رسول الله فرمایي چې حبش کې راتلل هغه سره بحثونه مکوي د باز دشمن نه ځان ساتل پکاري دغه سره ټکر وال پکار نه دي مخافه شره حدیث بخاری کې راځي او سړی را روان رسول الله عائشه لوي دا ډېر خراب سړی دی بد اخلاق دی کله چې خواله راغی رسول الله ورته غاړه ورکړه عائشه ډېر وکړه کزوا وی ویل یا رسول الله د دې سړي بدی ته بیان کړو چې کله د خواله دراغه وځ غاړه ورکړه دا ولې مخافه شره نو رسول الله فرمایي چې دی حبش تر زونه لانجه مکوي ترکیان وغیرہ سره زدنو اناده غو خلک دي اصل چې کابل غوسه شوی څه دا ورانه کې دا ورانه څوک دا ورانه کړی دا څوک راته په قیامت نږدې ورانه کې یو خړلې غو سړی براشي رسول الله فرمایي غټه غټه پونډې به وي ایوه وخت ته بواله ایسه به دانه کې الله به قیامت راولي په دې کیفیت باندې دا براش دا مسله به روانه و تر دې پوری چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام
دولس بچي و د هر بچی نه به جدا جدا خاندان الله رب عزت جوړ کی توحید را روانو د ټولو کې د توحید عقیده وا هلم مجره تر دې پوری چې د معد ابن عدنان پورې خبر را ورسېده داس موږ شخص د محمد رسول الله یوشتم نکره ان شاء الله خبره مشه روانه ده چې رسول الله اول نک کم دی به بل کم دی بل یوشتم نک چې د هغه معد ابن عدنان دی وخت پورې خلکو د رب العالمین بندگی کوله څومره اقسام د بندگی شو د ټول د رب العالمین پورې خاص کول هیڅوک د الله سره په هیڅ شي کې شریک نه جوړو عبادت لسانی د رب العالمین پورې خاص دي عبادت مالیه د رب العالمین پورې خاص دي هلم مجرا د زړه عبادت لیکن چې کله معد ابن عدنان پورې دا مسله برابر و دغه نور سمري بني چرهم کې فسادونه پیدا شو نقصانونه او دا زموږ د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې فسادونه پیدا شي کې انسان څومره نیک انسان ولې نه سبد الله لري کوي به ختمي به نو دوی کې دا فسادونه چې کله پیدا شو کله یو مسله کله به بل مسله یو قبيله په دې ځای کې رااله خزاعه قبيله هغه په دې باندې حمله وکړه عمله شور باندې وکړه قد قتال او جنگونه په دې منځ کې وشوله نتیجه دروته چې بن جرهم دې علاقې نه لګره او اسمه کوونی ولا مکبل یې حکومت راغی حکومت شراغه بن جرهم په کې دا کار وکي دا د زمزم او بچوي تر څو پورې شاغوي راځي د زر پټه کړي یو غرغ دې په جوړ کی بالکل خلکو په دماغ کې دا خبره پرې وده چې لکه بدیږي کې وبشته او کنيشته خلکو به یادول چې وبدي او هغه روان یو مزیدار وبوي لیکن دی خلکو سره د څه تکتیک وکي چې داخله راځي او دا شی پټ کې دي کې ګور دا تربیت یې څنګه وکي چې تکله چا سره بجګړه باندې رااله او دشمنان در باندې غالب شو بازي اصلي هغه په دسمه باندې دفن کا لاندې ذخیره کا په دې شو کیفیت باندې چې معلومات کیږي نه چې کله به ورسره غوي لاړ یا بل مسله جوړه شونه بیا سره اوس پړه در عبد المطلب شه په وخت کې به دا ريستریشن تقریبا شپږ سو کال وروسته د وبند شي باندې وي پټي ساتل شي وي بینو باغوي کې وسړیو عمرو ابن لحي عمر ابن عامر ابن لحي الحميري خزاعي دا په دې کې مالدار او سید سړیو عربو کې مالدار هغه انسان او سید او خیرو کې هغه انسان قیمتي چې هغه خرچه کوله تقریبا چې کله به د حج موسم شو نو د بل لزر وکانه لاله ولزر دا به شخصي د خپل سره مینه لاله او بیا به دې حجاج له ابو تنظیم کوو د کجور تنظیم به کوو د ممیز تنظیم به کوو او د قشند دي شودو پيو دا خرچي ور باندې کولی په دې منځ کې دا د شام په طرف باندې لاړو چې هغه نه شرک راوړو رسول الله فرمایي رأيتو وما عمرو ابن لحي دا ولیدو یجر شدت خپل کلمې د جهنم په دې منځ کې راخلي کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو د قشند دي راخلي دا د الله قانون دی چې کله به وځي کې نکاني سره نه کله ورسره کې چې بدن خلک راځي چې هغه نه کې ټول تخریب شي د توحید ولا خلک لاړل او د شیو مفسد او خراب سره راغی چې هغه اوس د شام په طرف باندې جو دی غیر د شرک مسله د شروع کوي او د حرم کې به شرک شروع کیږي زمونږ د الله پرېز باندې دا خراب او بد عمل دی الله رب العزت به ټول شی نسریله معاف کړي لیکن مشرکین انسان لا چرته شرک نه معاف کوي دا به همیشه په جهنم کې پروتي دا شرک د الله سره یو تعلقي ودا توحید چې انسان په دې کې بل څوک را شریک یې ختم لري کی د شام اخره چې کله لاړو د شه دا شرک راړو نو واقع شرکونه په دې مال کې مشروع کړه په دې فصل کې مشروع کړه په دې څاروي کې مشروع کړه وی ویل چې دې دا په بس دې حرم من جاوران او دې دربارونو من جاوران خو بل څوک به نه خوري په دې باندې مسورلی نشي کېږي او په دې بدانه شي کېږي او دا دې ویلې شام نو چې کله لاړو غوځل بوتان جوړ کړی و عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هغه ته پوښتنه کوي چې دا څه لپاره دی ودا د باران د لپاره دی او دا د خیر د لپاره دی او دا د خیر د لپاره دی او دا د شي لپاره دی او دا د هغه مصیبت د پکوله د لپاره دی دور ته ویل چې کمانه بیرانه کوي رسول الله فرمای انسان چې بیمانه کیږي هغه په دې باندې چې کله باران وشي دا پلاني ستوري د وجنه وش ډیر د شي عمل نظم کو ساسو صادریږي چې د شړی ایمان په برباديږي یو بګی لګدا رسول الله فرمای چې کله باران وشي یا لکه د پلاني ستوري د وجنه دا باران په باندې وش یا باز خلک وایي چې ما دا بچي په الله باندې سپارلې پتا باندې سپارلې ده په دې خبره باندې انسان ټول عمل برباديږي یا سړی په گاډي کې نه څو د قشن یو ټکر راځي خو ډرایور چې چلا کیږي دا گاډي بچ کی یالا یره کې بدیږي کې شرط دا ډرایور خو خیر سړی نه یو تجربه کار نه وي کې دیشو چې وس ټکر شوی وي خو ډیر بلا سړی چلا کی وکړه باندې خبره باندې اهل علم فرمایي چې دا سړی د ایمان نه خلاص خطا کیږي یا لولا کلمه فلان
کچر د پلاني سړي شپې نه وي هغه پیدل نه وي اوس بغل راغلی دا کور به ټول چور کړي وي اکثر انسانان په دې اعمال کې واقع دي دا پويږي نه نو دې عمرو بن لحي ورته ویلي چې لکه یو مال په بکرانه کې ول نه درب کو حبل بدر حبل بوتي ورکی حبل کې معنی دې خبره د طاقت څو کوی نه چې بالبک کې معنی د بال دا او دما خاول استعمالي کې هغه کې طاقت په نسبت سره زنانه لا ډیر راوښو دا بوتي چې کله راوړل په دې حرم کې خو د الیاس علیه السلام دا قوم هغه د دې بعل بندگی کوله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین انت مفسرین دا ذکر کې 300 من جاوران وې دی بوت کله کله وبکې ابلیس اشاره قانون او توي توازن به شروع کړ خلکو چې داس من رب دې معبود دي دا مسلم کړه دا به د حقیقي قسم دستور کړي دا غینه دا جوړ کې او ډیر مزیدار تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړه چې وخت د الله سمات شو لاس وې دستور زونه ورته لاس جوړ کی مشرک انسان اکثر د خپل معبود سره کومک کوي د شي معبود هغه خپل معبود سره کومک کوي د ابراهيم عليه السلام قوم دا خبره کړو چې د خپل معبودانو انتقام علي خو حتی خبره په دې کې دومره مشي عام شو چې خلکو په کورونو کې ځان لبوتان جوړ کړ هو بل راوړو بل دا ټول بګراله قران کې رب العالمین فرمایي ایت خبره په حال دا هغه چا باندې چې هغه خپل خواهش خپل الہ نیولې دلته ولا ولته ولا هغه ځای کې مز کې دوه بوتان پکې نور راغله صاف او نا الہ یا اوصاف یا اساف دا د یمن وسودین کې و نارینه او زنانه خپل مابین کې غلط حرکت په دې سفر باندې حج در روان شو چې موږ تاسو په یو بل سره جنا وکړو خو موقع پیدا نشو حج دراله حج کې موقع پیدا نشو چې د غفلت په وخت کې چې ماقام یا به تور مثال غرمره دا دواړه د بیت الله په دې کوټه کې د نن واته د خلکو راخاره کول چې موږ منځونه کوو ایسه په داخل د کعبه کې جنا وکړه الته چې کله جنا وکړه څنګه الله ته کہانی جوړ کړه مسخه کړه چې کہانی جوړه سبا چې خلک راتل اوه دا څه مسله جوړه شوی را نو دوی دا ډول راواخسته د زمزم خوا کې کې کو د خلکو له دا خبره کوله چې اے خلکو کم سره چې د حرم بیزتی کې دغه به انجامي بیره غنور صفا او مروه غونډې له وړه په مرور د زمانه باندې ایسه د اشیاء سراتو حتی بیرته داخل د حرم لدا بوتان راوړل اکثر دې مشکین د معبودان چې هغه د انسانان تر شي ډاکوانه په یو ځای کې مردار پرته باغ باندې ټوپنی و پنی راجمي کې او به دا خبره کې چې لکه د دې سیمه ورده واغه د غیزي مورده د پلانې برخه والا دي تاریخ چې وګوري یا به دا غسړي اقدم غړا وډا یا به چرته انسان نو بل څه خاور راجمه شي ویلي نو دوی جناکار انسانان چې هغه په داخل د حرم کې جنا کړي واغه داخل د حرم لراوړ دغه سجدي او بندګي شروع شو هغه بندګي کوله یا باز خلک دا و چې شیطان دل ورغه وی ویل چې په دې ځای کې د بوتان دی دا روبه خپل علاقې نه به وي غیر ځان سره راوړل چې کله راوړل نو دې بندګي شروع کړه دیغه عمر رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناس نو کله به وشاړل کله به وخاندل ذکر الشرك مسله په هغه وخت کې عام و د ملګرو ورته ویل چې امیر المؤمنین په دې مجلس کې ناس ناڅاپي کله وشاړل کله وخاندل دا مکوا به د مجلس داخله پتا باندې دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې عمر شلیونه شوی دی دا ولی شاړو ولی خاندي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورته ویل خندا په دې راځي چې دا محمد رسول الله څومره کې سن نعمت الله مونږ لراکي كنا نعبد الحجر والشجره من به د کانو بوټو بندگی کوله الله رب عزت موږ قرآن نازل کې واقع کې نبی راولګو محمد صلی الله علیه وسلم داغه د وجه الله څنګه عقیده اصلاح کړه به ویلي چې د ایمان په خون باندې به اقا انسان کوشي چې هغه مخکې د جاهلیت زمانہ کتلی موږ نه خوند وکړو نو هغه زمانونه رامنش وی ویلي وی ورس په سفر باندې روانو خندا مال په دې رسمه یو بوتره کجور نه مې جوړ کړو وګیا شو چې وګیا شو منو ایستاول مې دی یو لا سوخړو به مې دی دا بل لا سوخړو به مې تسر وخړو اخر مخلاص کی چې لکه دا څنګه معبود وي دارمی کې روایت دی چې کله به دوی په سفر باندې روان و او چرته معبود به پیدا نشو شګه به راځه مکړه پاغي باندې به ګډ راول وشل او ایسه پاغي نه به بندګي کول دا څنګه را بدای انسان چې کله مشرک شي په ګډ وړو باندې سری یو بل مشرک هغه ځان سره خپل د ابو به ول او به ورسې ایمان راوړې و کی خود در سره سارا په لوړ قضې حاجت دا سپیراغه په دمانه د پاسه می تیز وکړي ګیدړه نو د به شیر ویلې دا څنګه معبود دي چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کول نو مال بچ کومه کوي یو بل سره د خشن د خپل معبود په وجه کې نه ولې سارا په لوړ چې دغه ځنه الټه کوي کیرانه پروتو ودا څنګه معبود دي چې خپل ځان نشي راټینګولې نو عمر سے فرمایي وي خندا په دې راځي څه زمانه په موږ باندې تیر شو خوشاله مال په دې راځه ومن د جاهلیت په وخت کې بده چې ژوند تیر کړی دی
چې کله به زمونږ لوريانې وشي نو موږ ژوندۍ دفن کولې. وزه په سفر باندې وته چې کله رالم د حفصې د مور ما پوښتنه وکړه چې دا جلې څوک د بدیږي کې ګریږي وې داسته لور ده تقریبا 15 کال ورسې اسما سره ملاقات وش یا دا جلې باندې اسماعیل مرا ګډه راکټه کوي وې ما ورته ویل راځه تاسو نه بیکار دي وې شرط زما اراده شو وې روانه مې کړه دشت لا ځان سره مې ګنټه کولم وغیرہ دا وړو دا ما کنده استلا وې دی ګور مالوي چې بلار دا څه کوي مچل د مې سکار دی وې زما په دې ګیره کې به دا ګر چې کله پریوتون دی په پاکوله خو حتی تر دې پورې چې کله مې ورته راکند وېسه د خپل لور مې بده کې سملا ولا وې ډېر اوازونه وکړ چې بلار دا څه کوي وې د پاسه مور باندې خاور راوړه ولا ایسه مې هغه ژوندې دفن کړه وې ژړا په دې راځي چې کله هغه لور را یاد کم دغه کیفیت را یاد کم نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ملګرو شکر دا کې شي کولې رسول الله رسولونه بوخ کې روانه وي بای صحابه په دې باندې غوسه شو چې لکه دا کیسه مکوي په دې باندې څنګه نبی غوسه کې خپکیږي رسول الله وی چې نه فرید خپل قصې مې جاری ساتي وی قسم په الله ملګرو دا ژړا چې مال راځي اوس ما تاسو ټینګ نشي هغه په دې وجه باندې مال خپل ماشوم لور را پېښ چې په دې بیرحمي باندې په دغه وخت کې دا مې دفن کړه الله چې موږ قرآن راولې ګو رسول الله راولې ګو دا خبرې موږ منلې رب العالمین زمونږ دا مسله برابر کړه به په دې مزمنس کې يهوديت او نصرانيت څنګه راخورش دا خو د شرک مسله چې په دې خلکو د عمرو بن الوهاب واسطه باندې راغی يهوديت او نصرانيت هغه په دې کیفیت باندې راغی دغه نه مخ کې دوی کې دا مسله رااله چې دا شرک شروع کې د بوتانو بندګي شروع کړه په دې تلبیه کې وړاندې والے رسواله وکي الا تملكهم ومن ملك رسول الله ورته چې لکه تاسو کوي وای حکم برباد شي تلبیه واجب رب العالمین او بل چاله وای ما وې د عیسی علیه السلام نو وړاندې د سبا علاقه کې وړي تقریبا یو نیم زر کاله مخ کې د عیسی نه دغه بادشاہ د شوخو بولیدو یې په ویخه باندې چې دې ډیم لاندې څلور مې سوسه مې دغه پاتې را سمګي وغیرہ راوتی دی او دا وبرو چې ایسه د ټول علاقه تخریب کې د وتلو اراده دي څنګه وکړه کاهنانو لې ویلي چې په دې کیفیت باندې ما دا خو بدل دي بارے کې تاسو څه وایي کاهن دا مانه چې باسي خبرې د ملائکو نه بدوي اوریدلې او باسي به څور سره دروغ راجمع کړي به خلکو لوي رسول الله فرمایي چې کم سره د کاهن خپل راشي سلوي کړی دغه مجنه قبلې کی او که تصدیق دغه پر خبره باندې وکي دا سړی په قران باندې کافر دی کافر شو دا وی چې دې لړاغي نو دې دوړو کاهنانو ورته خبره وکړه چې خوب لیدل واغه د خوب لیدل نمخ کې هغه تعبیر وکي وی تاسو تور کسان ول د پتور شپه کې چې په دې کیفیت باندې حمله وکړه بالکل اندشه خوب دی وی خبر نه وینا وی د حبشونه بخل راځي او انت پتا باندې به حمله کوي به سره به شی به ختم کی نو دغه شهيله جوړ کړ چې د علاقې نه زو زما یو کشر بچی لوي ویلې زب په مجلس کې ناسو ماته براشي او پړق بزمانه و باسي زبده شي باندې جوړ کړم چې لکه دې ملک نور زنه پاتې کېږم ولی وې په دې مناسبت باندې چې په دې ځکه دا کشرز موږ به د بي کې او داس ما وال کوي څنګه دلته پاتې شي نه